ځینې کې چې څه کرپشن کېږي دا ځواب ده دسته خاطر ده. په کرک کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د خپل ګوند د ځینو ټاکل شو استازو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړو چې د ګوند ټاکل شوی غړي کرپشن کوي. مظاهرچیانو له صدام چوک څخه تر ډیپټي کمشنر دفتر پورې لاریون وکړو او هلته احتجاج وکړ. د احتجاج مشري پی ټی آی په خواني صوبایي اسمبلی غړي ګلصیب خان کوله. نوموړي له نب څخه وغوښتل چې په 15 ورځو کې د کرپشن پلټنې پیل کړي او د حقیقو کسانو په ضد د قانوني اقدام وکړي. غنی دوی به د نب پیښور دفتر مخې ته احتجاج وکړي. نوموړي ادا وکړه چې ټندرونه د خوښي کسانو ته ورکول کیږي. دې ضلع کې کرپشن غونې ټکه ډېر وړي کټکه دا هړپشن دا هړپ یو شای چې هړپ کوي نن هاتي غونې ناسته نن کړم کوي. نن 7 ارب 40 کروڑ ये तो रॉयल्टी वशवा 1 अरब 38 करोड़ ये तो डीडीआई आगे 1 अरब 38 आशवे 1 अरब न प्लस पीछे 1 अरब 60 थी कचुमा आगा एएसडीआई शवे 12 अरब रुपए दे जिले तर होली 1200 करोड़ 1200 करोड़ रुपए के तो से په خدای یقین وکړه چې 2 ارب روپۍ نه دی لګیدلي 10 ارب روپۍ چې دی هغه دو خېټو ته ومنډل. د خټک اتحاد مشر مدثر ایوب هم غونډې ته وینا وکړه. هغه ویل په ټوله کرک ضلع کې کرپشن روان دی. هر څوک چې د کرپشن پر ضد مبارزه کوي خټک اتحاد به یې ملاتړ وکړي. کرپشن نه دی دالتا ډکی دی بیا غزاونه پی کې 97 کې بالکل لوټ مار دا اس قسم تاسو کې پښتنو ولنشتا په دې مقام کې دینه مکه جمعیت آل پارټي کانفرنس ورغښتو نو موږ وی چې را کهیر وستو په تدندای وچای حالانکه دا نورا د هټه کې اتحاد او نه رزنه دو چې کرپشن چې څوک کوي دا غیر څوک خروزي هټه کې اتحاد باندې ته ویلوړي. په احتجاج کې سماجی فعالانو او ځایي کسانو هم ګډون وکړو او غوښتنه وکړه چې د دوی ضلع څخه د کرپشن ختم کړل شي او د تورن کسانو پر ضد د کاروایی پیل شي. غلام اکبر مروت، شال نیوز، کرک.